په مایکروسافټ ورډ کې انزرټ مینو انزرټ وی راوستلو ته بریک څه کار کوي بریک په ذریعه باندې موږ تاسو مثلا کنټرول انټر مو پیج بریک بل صفحې ته ځي ګورئ پیج 2 سیکشن 1 ورته ځو پیج 1 ته کالم بریک وروسته یو چې اخبارونو کې کار کوي هغې دپاره استعمالیږي یو کالم کې کار کوي بل کالم ته ځي ټیکسټ ریپینګ بریک څه کار کوي دې کې اکثره خلک وایي چې دا د انټر کار کوي یا بل شی انټر چې کله موږ پریس کوو دا یاد لرئ چې زموږ پاراګراف بیلیږي زه مثلا دلته لیکل کوم اوس زه غواړم چې مثلا نور مخکې لیکل نه کوم خو پاراګراف بیلول نه غواړم که زه اوس انټر وهم پاراګراف بیلیږي غواړو چې پاراګراف بیل نه شي نو انزرټ بریک ټیکسټ ریپینګ بریک اوکې دا اوس چې تاسو دلته بیا لیکل وکړئ ستاسو دا پاراګراف بالکل بیل شوی نه دی صرف تاسو مثلا هغه ځای همداسې پرېښودو نور لیکل تاسو دې ځای کې شروع کړئ اوس ما دلته انټر کلیک کړو نو پوه شئ دا پاراګراف بیل شو دې ځای کې ګورئ دا اوس زه پاراګراف مثلا زه مخکې ځم کله چې مثلا تاسو غواړئ چې انټر سره پاراګراف بیلول نه غواړئ نو بیا هغې ځای ټیکسټ ریپینګ بریک زه انټر وهم او اوس ګوره دا 2-3 انټر ما ووهل یا بالکل اوس زه بل پاراګراف شروع کوم دا تاسو لپاره زه عملي وښیم دا ګوره 2 پاراګراف دا اوس زه ځم بل ته انټر سره ګوره زه انټر وایم نو دا بیلیږي زه اوس ګوره دا ګورم 1 2 3 پاراګرافه دي که چېرته مثلا دې ځای که ما انټر والی نو بیا 4 پاراګرافه دي اوس زه ځم مثلا د دې پاراګراف دلته فارمیټ مینو کې دلته راځو اوس به پوه نه شئ ورمندې خو زه راځم د دې پاراګراف اندازه دې خوا نام کوم لکه دې خوا نام کوم اوکې دا وګوره دا پاسنی لیک هم ورسره دغه شو ورکوټه شو ځکه دا ټول یو پاراګراف دی که چېرته دا یو پاراګراف نه وی دغوندې به دا هم پاتې وی د لاندې ګورئ نو دا ټول یو پاراګراف دی انټر سره دلته پاراګراف موږ انټر نه ووهلی ټیکسټ ریپینګ بریک هم وهلی و نو ځکه دلته پاراګراف نه دی بیل شوی او دې ځای کې وګورئ دې ځای کې ولې دا نور ورسره ولاړه نه شول ځکه دلته موږ انټر وهلی دلته پاراګراف بیل شوی دی او دلته پاراګراف نه دی بیل شوی امید ده په دې مثال باندې خبره واضحه شوې وي ښه راځو نیکسټ پیج او پیج بریک کې څه فرق دی نیکسټ پیج په ذریعه باندې چې کله موږ او تاسو دویمې صفحې ته لاړ شو خو دې سره موږ او تاسو سیکشن هم بیلوي ګوره سیکشن 1 دی که زه ورته اوس ویم بریک او پیج بریک اوکې دا ګوره سیکشن 1 دی هماغه پیج 2 راغی خو که زه ورته اوس راشم دلته انزرټ بریک نیکسټ پیج اوکې دا وګورئ سیکشن 2 پیج 2 امید ده د دې فرق هم پوه شوي یاست کنټینیو سیکشن بیلوي مخکې ما تاسو ته کار پې کړی و زه اوس مثلا دې ځای کې کار کوم ګوره سیکشن 1 دی همدې ځای کې سیکشن بیلول غواړئ بریک کنټینیوس دا وګورئ لاندې ولیکل سیکشن 2 دا دی پیج نمبرو کې ما د دې مکمل پیج سیټ اپ کې اګزامپل یې درکړی وي دا وګورئ همداسې بل سیکشن راوستلی شي کنټینیو ایوان جفتې صفحې ته لاړ شم دا ګوره پیج 2 ته لاړ همداسې مثلا ورته طاقې صفحې ته لاړ شو ګوره پیج 3 ته لاړ دې سره مثلا طاقه او جفته صفحه راوستلی شي کنټینیو سره سیکشن همداسې بله صفحه امید ده په دې هم پوه شوي یاست ګرمي ده ولا اوړی دی ګوره ښه پیج نمبر لکه څنګه چې موږ تاسو هیډر او فوټر کې ورکول دي ځنه هم موږ تاسو پیج نمبر ورکولی شو بره یې که لاندې ټاپ ګوره پاس هغه ته یو ټکی ګورئ د پریویو کې رایټ وي سنټر وي لیفټ وي کوم طرف ته وي مثلا سنټر کې دی وي فارمیټینګ یې د سره هم وي هماغه خبره ده اے بي سي رومن یا پښتو زه وکې کوم ګوره دلته راغی ښه ډیټ اینډ ټایم کوم تاریخ چې مثلا کمپیوټر کې ورکړی شوی دی هغه تاریخ او وخت شته دلته کوم یو سټایل چې د ستاسو خوښ شو هغه اوکې کې تاسو دلته انزرټ کولی شئ ګورئ دا د ټیوزډے مثال تاسو د فایل کې خپل یو تاریخ هم غواړئ چې انزرټ یې کړئ ګورئ زه دلته بېرته بره کلیک کوم راځم ورته وایم انزرټ ډیټ اینډ ټایم دغه تاریخ مثال زه غواړم اوکې دا ګورئ دلته راغلی لیکلو نه بغیر تاسو ریډیمیډ یو شی انزرټ کولی شئ اټو ټیکس تیار لیکل شوي ټیکسټونه دي دا کولی شئ تاسو انزرټ کړئ وګوره بیسټ ویشز یو خط د خلاص شو مثلا دا ځان تیار دا لیکل اوس سره انزرټ کړئ په دې ټیکس کې تاسو خپل لیکل هم اچولی شئ مثلا دا ګوره ایچ دی یا بل شي داسې مثلا تاسو خپلې چې هغه تاسو یو چې هر روزانه لیکئ دا اوس لیکل شوی حلیم الله سیګنیچرز کې یا بل شي نو تاسو دې دپاره ډایرکټ اټو ټیکس کلیک کوئ چې کلیک هم کړه دې ځای کې مثال ورته ولیکئ
زیات اکثر مثلا تاسو یو جمله لیکئ. مثال زه لیکم اکثره چې soft the computers programmers زه دا اټکوم او بیا اوکې. اوس مثلا ارځي کې زما دا پکارېږي، زه راځم دلته insert auto text دلته وګورئ تاسو نارمل کې دا ټیکس راغلی دی soft the computers programmers د کمپیوټر پروګرامر راځي. خو ښه ګورئ دلته insert مې راغی، نو تاسو خپل ټیکسونه هم تاسو auto text په ذریعه باندې اچولی شئ. دا ګورئ نارمل کې بیا راځي. نیو څه کار کوي؟ نیو اوس که زه تاسو ته کار وکړم دا کوم ریکارډینګ چې کوي دا ریکارډینګ کې بیا دا نه ریکارډ کېږي. خو ګورئ کله چې تاسو یو نوم لیکئ، مثال زه لیکم دلته حلیم، که زه 3-4 حرف پوره کړم پاس ما ته زیړ غوندې مکمل نوم ښیي چې یعنې حلیم الله خو لیکل نه غواړې. اوس ګوره زه دلته حلیم الله ما ولیکه، زه مثلا دا انتخاب که او راځم انزرټ نیو اوکې. اوس وګوره دا که زه بیا لیکم تاسو ته کې نه ښکاري حلیم دلته ما ته مکمل دغه ښیي زیړ دغه راځي ده. یو منټ د نیو مونږه دا انزرټ نیو په ذریعه باندې مونږه حلیم دغه کړی. اوس زه لیکم سپیلنګ غلط دی څه چل دی. ښه بیا لیکو افغانستان. افغانستان مثلا مونږ غواړو چې دا مونږ ته بیا مکمل وښیي، نو انزرټ نیو اوکې. اوس که زه لیکم چې پاس ما ته مکمل وښوده، که تاسو اوس یقین نه راځي زه دلته انټر بټن وهم دا مکمل افغانستان لیکل کېږي، دا خو جادو نه ده. نو هلته پاس ما ته وښوده چې ته افغانستان خو لیکل نه غواړې، زه مې بلکل لیکل غواړم. وګوره انټر وهم مکمل شو. ګوره یو ځل بیا ورته وګورئ ګوره 4 حروف مې پوره کړه، زه انټر وهم مکمل راته لیکي. نو دغه استفاده د کېږي دی نه.